څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې زمونږ زیاتره پښتانه بیروزګاره دي. دغه بیروزګارتیا د وجې نه دوی له نوي موقع ورکړل کېږي چې دوی په هغې باندې بحث وکړي. تیل ګران شوه، اوړه ګران شوه، چینی ګران شوه، غوړي ګران شوه، ټوله ورځ په دغې باندې بحث مباحثې کېږي چې کوم محفل ته ځي همدغه بحث کېږي. ځکه چې د دوی سره د دې دپاره ډېر زیات وخت دی چې د دې ډسکشن وکړي په خپل منځ کې. په اخره کې چې د هغې خاتمه موږ وګورو نو په هغې کې نقصان وي او فایده نه وي. اوس که وګورو موږ تقریبا 2-3 ورځ د وایي تیل په 315 یا په 322 روپۍ باندې فی لیټر شولو. نو د دې سره یا په دې باندې د بحث کولو ضرورت څه دی؟ بجای د دې چې موږ خپل محنت وکړو، موږ کوشش وکړو د خپل ځان باره کې غور وکړو چې زه کم طرف ته روان یم، زما فیوچر، زما مستقبل کم طرف ته روان دی، ما ته څه کول پکار دي، یا زما چې کم بجټ دی، یا زما چې کم انکم دی، د دې به زه څنګه مینجمنټ کوم، دې له به زه څنګه ترتیب ورکوم. په دغه څیزونو باندې موږ فکر نه کوو، بلکې موږ په دې باندې فکر کوو غوړي ګران شوه، چینی ګران شوله، د دې حل څه دی، روډ ته راوځو، موږ د هغې باره کې احتجاج وکړو او د هغې په اخره کې رزلټ 0 راوځي. څنګه چې تاسو ته معلومه وه د نن نه یو څو ورځې مخکې د بجلۍ باره کې تاسو ته معلومه وه چې بل سې واشولو او د دې پسې ټیکسونه راځي، هغه کېږي دغه کېږي. 2-3 ورځې خلکو چوټیانې مو کړې، کومه چې هغوی کې هغه لږ څه چې ځان له 2-3 ورځو کې پیدا کوله د هغې نه هم بېروزګاره شولو، هغه ورته هم میلاو نه شوه، بلکې ټینشن ورته میلاو شولو او خپل وخت یې ضایع کړلو، د هغې نه بغیر هېڅ دوی ته په لاس باندې ورنغله. نو یاد ساتئ دوستانو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده څومره چې زما عمر دی، خو ما په د خپل عمر کې کله مونه کتله چې یاره په هغې کې یا اوړه ارزان شوي دي، یا چینی ارزان شوي دي، یا تیل ارزان شوي دي، ورځ تر ورځه دا په مخ کې وړاندې ځي. بجای د دې چې موږ د دې خبرو بحث مباحثې او محفلونه ګرمو، پکار دی موږ ته چې موږ محنت وکړو، کوشش وکړو چې ما ته راتلونکي وخت کې څه پکار دي. د دې خبرې چرم دا مقصد نه دی چې موږ د احتجاج نه کوو، یا د دې خبرې مذمت د موږ نه کوو چې یاره دا ګراني ورځ تر ورځه راځي او موږ د په دې باندې ځان غلی کړو. داسې نه دي کول پکار. په هغې باندې هم کوششونه کول پکار دي، خو چې ما ته بیا پته ولګېدله چې دا دومره وخت ما تېر کړلو، احتجاجونه کوم، چغې وامه، سختې مې برداشت کړلې او د هغې نتیجه نه راوځي، نو زه به په دغه ځای باندې بیا سټاپ کوم، بلکې زه به د خپل فیملی باره کې، د خپل ځان باره کې، د خپل جاب باره کې فکر کوم چې دا څیز زه څنګه فراخه کړم. زموږ زیاتره پښتانه همیشه دپاره همدا کوشش کوي چې یاره خرچې کمې کوي، خرچه خو نه کمیږي. اوس زما د بچي چې کوم د سکول فیس دی خو کمیږي نه، ورځ تر ورځه په مخ کې وړاندې ځي. یا که موږ وایو چې یاره په میاشت کې یا مطلب په هفته کې زما څومره اوړه لګي، څومره زما غوړي لګي، څومره زما چینی لګي، نو د خېټې سره خو نه کېږي. نو بجای د دې چې په دې خبرو باندې یا د دې د کمولو ته کوشش کې، نو ته ایکسټرا اضافي څه سوچ وکړه، څه فکر وکړه. که ته سرکاري نوکرې نو راوځه مارکیټینګ ته. مارکیټینګ ته داسې چې یاره د سهار نه واله تر مازدیګره پورې فرض که 4-5 بجو پورې ته هلته یې، نو کم از کم 1 غنټه خپل ځان له ورکړه او په هغې کې داسې سوچ څه فکر وکړه چې ستا کم سورس آف انکم دی چې دا ته په مخ کې وړاندې باندې بوځې. یو ورځ ته په مارکیټینګ کې آرډر واخله، په سبا باندې لږ ډېر څه هغه آرډر ته فیل کا. مطلب فرض که تاسو غواړئ مطلب چې تاسو خپل خرڅولی شئ، د پېښور نه راوړه، د کراچۍ نه راوړه، ورځ نیمه پای کې چې کومې ستا چوټیانې راځي هغه راوړه، آرډر راخله، هغه څیز د ځان سره په کور کې کېد، په مخ کې وړاندې باندې هغه خرڅوه، تا ته به څه ناڅه فایده کېږي. بجای د دې چې ته خپلې خرچې کمې کړې، نو خرچې خو کمیږي نه او نه دا ګراني راغورځېږي واپس، دا په مخ کې وړاندې نورم ځي. څنګه چې وخت په مخ کې وړاندې ځي، دغه شانتې به ګراني په مخ کې وړاندې ځي. نو په هغې باندې فکر مه کوه، بلکې ته سورس آف انکم انکریز که. دغه سرکل مه چېړه، په کم سرکل کې چې ته لګیا چې یاره د سکول خرچې پکار دی چې دا زه کمې کمه، یا مطلب زه خوراک سکا کوم دا کم کمه، یا میلمه کم کمه، یا یاري دوستي زه د خلکو سره ختم کمه ځکه چې زما خرچې ډېرې زیاتې دي، یا د کور کرایي ده نو خو فکس تا خو کمیږي نه. نو دا څیزونه تاسو مه ټچ کوئ، بلکې تاسو هغه څه ټچ کوئ چې په څه باندې ستا لاس بر کېږي. ستا په دې لاس نه بر کېږي چې ته روزانه راځې او احتجاج کې، ستا په دې باندې لاس نه بر کېږي چې ته حکومت ته چغې وایې، ستا په دې لاس نه بر کېږي چې ستا په جړاګانو باندې دا یو سیسټم بسټ شي، ستا په دې لاس بر کېږي چې ته خپل محنت وکړې، ته کوشش وکړې، ته یو فکر وکړې، اله به ته په مخ کې وړاندې ځې. اوس فرض که ستا په یو جاب باندې کار نه کېږي، پکار دی چې یاره ته سورس آف انکم په مخ کې وړاندې باندې بوځې، د هغې دپاره فکر وکړې، اله به ته په مخ کې وړاندې ځې. او که چېرې ته په دغه څیزونو کې پروت یې، په یو محفل کې ناست یې، په بل محفل کې ناست یې چې دا ګران شو، هغه ګران شو، زموږ کوم حکومت موږ له دا نه کوي، حکومت خو تعالی هېڅ نه کوي، یو نه یې دله څه کړي دي او نه به درله وکړي، بلکې ته خپل ځان دپاره یوه ښه فیصله وکړه، یو ښه سوچ وکړه. همدغه رنګې چې ستاسو کوم بچي دي هغوی له سکلز ورکوئ، هنر ورکوئ،
مطلب ستاسو بچی دی خپل سبق وي د سبق سره پکاري چې هغه یو خد درزي وي یو خټ مطلب ټیلر وي چې هغه کپڑے ګنډي همدغه رنګ کې تاسو چرته د خبرې تناسي چې یاره حالات بخشي حالات کله هم نه خکېږي تر سوچ تا په خپل باندې سوچ نه کړي فکر دی نه کړي ځکه چې ستا سوچ ستا مستقبل له اوس ته د خپل ځان باره کې څنګه سوچ کې دغه مطابق بالا تعالی درکوي